السلام علیکم درنو لیدونکو. نن درته د پاکستان د رسوایۍ په اړه جالب مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان د ملي شورا مخکنی رئیس سردار ایاز صادق وایي تیر کال د پاکستان حکومت له دې ویرې چې هند ورباندې حمله کوي نیول شوی هندي پیلوټ ژوندی خوشي کړ. صادق وایي دا خبره تر اوسه پټه پاتې وه او خلکو داسې فکر کاوه چې پاکستان ګواکې له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره د ابي نندن په نامه نیول شوی پیلوټ خوشي کړ. وایي دا خبره غلطه ده بلکې له ډاره یې پرېښود. دی وایي تیر کال چې د پاکستان او هند اړیکې خرابې شوې او د هند یوې الوتکې تر غورځېدو وروسته د هغې پیلوټ ژوندی ونیول شو، پاکستان ویرې واخیست. د صادق په خبره د فبروري په 28مه هماغه شپه یوه عاجله جلسه وشوه. عمران خان برخه نه پکې واخیسته خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ مشر پکې برخه اخیستې وه. د وړاندې وایي د قریشي پښې رېږدېدې او ژر ژر یې له تندې خولې پاکولې او بیا یې وویل د خدای روی ومنئ، پیلوټ خوشي کړئ کنه هند په 9 بجې پر پاکستان برید کوي. هماغه و چې پاکستان اعلان وکړ چې هندي پیلوټ به جوړ تیار له هند سره پر کرښه خوشي کړي.